سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې درې جملې جوړوم. دوستانو مهمه جملې دي، کولای شو موږ دغه جملې استفاده کړو په روزمره ژوند کې. اوله جمله ما سره ده دوستانو، کله چې موږ چاته وایو ملګری نیولان ته وایو آیا موږ نن ښار ته ځو، آیا موږ نن ښار ته ځو. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو gehen wir heute in die Stadt. او دویمه جمله ما سره ده دوستانو، کله چې موږ چاته وایو چیرته زه کولای شم ټیکټ واخلم یا چیرته کولای شم زه ټیکټ واخلم. دغه جمله بیا نو په الماني ژبه داسې وایو wo kann ich eine Fahrkarte kaufen. wo kann ich eine Fahrkarte kaufen. او په اخر کې یو جمله هم ذکر کله چې موږ چاته وایو ما خپل موبایل ورک کړ، ما خپل موبایل ورک کړ. دا جمله نو بیا په الماني ژبه داسې وایو ich habe mein Handy verloren. ich habe mein Handy verloren. verloren وایي ورکولو ته، او kaufen وایي اخیستلو ته، Fahrkarte وایي ټیکټ ته. دوستانو کولی شئ د الماني ژبې دغسې اصطلاحات، روانې جملې او ګرامر زما د یوټیوب په نوم د ناصح احمدزي او هم دغه ټیک ټاک څخه زده کړئ.